تا ګول یم دا ما څو خدای دې راوله ستړی بچې جوړ په خیر سلامت تو دا ځای سترګې دې روښانه نه دا ولې ولاړه راځه راځه ته دروازه ولې ټکوې وروره ستا ته څوک ساتر نه کوي موږ د خپل کور سړی راځه راځه خدای دې راوله دا ما څو څنګه یې په خیر یې ښه دي په خیر یاست مه خوارېږې څنګه دې زموږ غریبانو پوښتنه وکړله یو دود چلم درته ووایم پوښتنه ولې نه کوم دا ولې داسې ناولاده خبرې کوي خپل کور مې دی هر وخت ته راځم هر کله دې خدای راوله پلوشې لورې چای راوړه ښه نو څنګه یې نور شکر دی ښه د الله فضل دی شکر دی چې جوړ یاست او دا بالښت ته ګوره دا بالښت نه شکر زه راخلم زه څنګه ورته اچوم پلوشې څه سولې ژر چای راوړه یا کاکو د چای هېڅ ضرورت نشته چای مې اوس دلته وڅښلې څه وایه دونه عمر بعد راغلی زموږ کور ته چای هم نه خورې السلام علیکم کاکا وعلیکم سلام ودان د اما زو او بله ورځ چې باور ته پیسې په لاس ورکړي وي هغه راورسېدې ولې نه کاکو هر خدمت چې ماته وایه بیا خو موږ تاسو چې سره دوستان یو چې موږ تاسې په ښه نسو سره ور نو به څوک په ښه سره ورسي کور دې ودان د اما زو زه ستاسو ډېر خوشحاله یم تا ډېر کومکونه زما سره کړي دي ګوره چې زما د بدن په وینه ستا ښه وسي لا یې هم نه در څه ګرځوم د سندل در واخله دا ډېر ښه سندل دی دا ډېر درواخله سندل ښه ته دا راته ووایه د مکتب کارونه څنګه دي بله ورځ مې ولیدل خو لا ډېر نفر کار پکښې کوي کار خو ښه روان دی کاکو خو ځینې خلک شته چې هغه خنډونه پکښې پېښوي څه شي خنډونه ستا په خبره زه نه سوم پوه سردار زما په کارونو کې خنډونه جوړوي و ټولو خلکو ته یې ویلي دي چې عطاګل غل دی د مکتب ټولې پیسې یې غلا کړلې او بل دا چې د مکتب کار یې ټوله بند کړي مزدوران یې جواب کړله په کلي کې خلک کم لږ وه ما زلمی د دوستۍ او د پیرزوینې په خاطر هغه دې مادې د ځان سره ودروئ خو نه پوهېږم چې دا سردار نور څه غواړي ولا دا خې ډېر غلط کار کړی دی پلار یې دغسې سرټمبه سړی و ناکه په ناکې خلکو ته مشکلات جوړول هو رښتیا بله ورځ یې ماته هم وویله ول دا عطاګل د مکتب کار سم نه کوي ته نه وې خدای خو ستا ما په جواب کې ورته وویله ما ویل ته څه کوې عطاګل خو څه پردی نه دی هغه خو زموږ د خپل کور سړی دی خیر کاکو ما خدای تا ته وویله خو ته بیا سر ور خلاص که زه ستا په خاطر څه نور ته وایم خدای نه کرده چې سبا ورځ بیا ستا خوا بده نه سي نو اوس ماته اجازه راکړه چې زه ځم ته ګوره دغه سندل دې ونه خوړی چای دې ونه خوړی څه ولې داسې تلوار دی خیر دا به بیا بله ورځ خیر وخورو درځه نو زه در دروازې پورې درسره ځم خو ستا کار به زه در وکړم سمه ده سمه ده زویه چای درته راوړمه خورې یا مور خواته مې نه کېږي نه څښم اوس زویه تا پرون پلار ته وویل چې یو وارې مې یو ډاکټر ته بوځې حالت مې ډېر خراب دی و مور ما ورته وویل پرون هغه سمه ده باره بیا بوځو چې مړه سم بیا مې بیایي څه وکړو مور خو تا ته ښه در معلوم دي د چا خبره نه مني پرون یې راته ویل وایي د سمه جانه سم یو پاکټ ګولۍ ورته راوړې
هغې جوړي ولې زویه چا والې ولې ژاړې زمکیان دې جنګ راسره وکړي چا ویلې ته درځه کښېنه زویه د کوچنیانو په سر جنګونه مه کوه کیدای شي د یو شیطاني کړي درځه درځه زویه مه خو لاس پرېوله درځه السلام علیکم پیدا محمد کاکو. وعلیکم سلام خدای جناب څنګه پیدا محمد کاکو؟ شکر شي ته خپل څنګه سردار شکر دی د خدای فضل دی. اشه هغه دی وکړل هغه چې اشترا سیر سو دا بل مزکه ته انبار ورکی یا ولا سردار الله دې مزکه انبار ورکی نور انبار خلاص مال ته به انبار نور راوړي باندې دې مزکه ورکو. خیر انبار به زه درته راوړم خو یو څه باید پر وخت باندې ورکول شي. بس کې دا وړي څنګه دې دسکي باندې اورچوم کوم انبار ولا تخلاص باید چې دې ورکې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول مسي په خیر یاست سردار؟ صدر سایت ما تاسو څه کار خیر دی؟ ما تاسو یو خبره وکړم. درځه هیڅ مې سر نه خلاصېږي چې د دې سړي مقصد څه دی چې زموږ په کارونو کې دونې خنډونه رامنځته کوي. زه وایم چې یو څه زار ورکړه چې هسې خوله بنده سي. انجینر صاحب کشکې چې هغه یو شی غوښتی. انجینر صاحب هغه د دې سړی نه دی. هغه وایي چې باید دا کار سم وسي. نو اخر چاره هم پکار ده باید د دې سړي سره موږ یو لاره یوسو. که چیرې دفتر خبر سي چې زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي کیدای شي دا پروژه لغوه سي. خیر انجینر صاحب ته فکر مه کوه زه د یو حل لاره پیدا کوم. وراره اتاګل ستا د لاسه نن په ګیله راغلی و نور د دې سړي په کارو کې کار مه لره. څه شي؟ اتاګل په ګیله راغلی و وراره ستا څخه شکایت درلود. د اتاګل په کارو کار مه لره. چار څه کوي ودې کې بل اتاګل خو زموږ ستاسو دوست دی بیګانه نه دی. موږ تاسو د هغه په ګټه باید خوشحاله اوسو. عجبه خبرې کوي کاکو. خپل دی خپل دی. زه داسې چا سره خپلوي نه کوم څوک چې زموږ سره خیانت کوي. خدای به دېږي بده دې سي. عجبه خبرې کوي د چیش خیانت یې کړی دی چې ناکه خبرې پسې کوي. ته څه کوې زما او ستا کور خو نه راجوړېږي. ولې داسې خبرې کوي کاکو؟ دا هېواد زموږ کور نه دی او بل دی پر هغه خبره ولې نه دی ولاړ؟ په اوله ورځ چې کومه خبره کړې ده دی هغه کار ولې نه کوي څه چې په پروژه کې منظور دي. دی خیانت کوي زموږ سره. دا مکتب چې جوړېږي خو زموږ ستاسو لپاره جوړېږي. سبا به زموږ ستاسو اولادونه په دې کې درس وایي. دی خپل جیب پکې ډکوي. ولې څه نه ورته وایاست؟ ته را روان یې د هغه په سر باندې ما ته خبرې کوې. واڅېش خیانت یې کړی دی. څه لا په کوې؟ ګوره وراره هیله دې مغزه مه خوره چې دا دونه خلک څه نه ورته وایي. ته څه کوې؟ ولې خلک د ځانه خوابدي کوي؟ مکتب نه مکتب بل دا پیسې خدای خبر څوک یې ورکوي. زما او ستا د ژبې خو نه ځي. وایي کاکو ولې داسې خبرې کوې؟ د هغه پیسې پر موږ تاسې حساب دي. زموږ تاسې پر سر باندې راوتلي دي. د دغه کار دپاره دغه پیسې منظور سوي دي. د هر چا د جیبه چې دي هر څوک چې ورکوي خدای ولې په دا کار نه مصرفوي؟ ته ولې دونه کوچنی فکر کوې کاکو؟ ګوره تاسې که څه ورته وایاست که نه دی چې دا کار سم نه کړي خښته له ولاکه رسولی کوي. زه نه پرېږدم کار ته. زه داسې کار هېڅکله نه پرېږدم. زه نه منم. تاسې څه مه ورته وایاست. دی پیسې خوري ودې خوري لږ دې وخوري. دونه نو نه وي چې ګرده پروژه بس دی د ځانه سره یږدي. ګرده پروژه باندې دی ځان مړوي. کار دې دغسې پاتې وي.
تاسو وویل زه کوچنی فکر کوم ستاسو ګیله نشته کوچنی مې رالوی کړلې ته اوس به ما ته لارښوونې کوې ستا پلار دغسې سرچمبه سړی و چې ډبرې ته بیا سر ورکوي هېچا خبره بیا نه منله ګوره وراره په ښه غوږه واوره سر د ننه څخه د نه اکا یم او نه مې وراره یې هغه ستا کار دی ته دا تاګل په سر زما څخه خوا بده یې خدای خبر چې بیا یې څه درته منلي دي سرچمبه زه یم سرچمبه زما پلار دی ولې حقیقت خبره زه کوم کار یې ټینګوم چې سم کار وکړه باران وریږي ماته تا یادوي او ستا وړه وړه خندا یادوي ورېندارې دا دې ډېره ښه غاړه جوړه کړې ده چې زه هم د دې کور د کارو څخه یو څه خلاصه سم نو بیا زه هم زلمي ته دغسې غاړه ور جوړوم پلوشې تاسو عمر کېږي زلمی ډېر نه یې در باندې ګران سوی هر ګړی نوم یادوي ته څه خبرې ورېندارې چې زلمی پر ما څومره ګران دی په کومو سوچو کې ولاړې یا داسې هېڅ خبره نشته هغه خو مې استاد دی ما ته درسونه راښیي پلوشې دلته راسه خدای دې خیر کړي چې بابک ته نن بیا ولې درد راغلی دی ستړی مه سې بابکه څه دې ویل ګوره تا ته وایم چې بله ورځ د زرغونې سره ونه وینم او نه خبر ورسره وکړې ولې بابا څه خبره ده بس نورې خبرې مه کوه چې زه درته وایم هغسې وکړه بیا ورسره لیدلې وې او یا دې خبرې ورسره کړې وې بیا دې ګیله د خپله ځانه ده چې شته ولاړې ورسه ولګېت راته راوړه یاره شیرو نن مې د تاګوله سره هم کار پرې شوی تا چې کومه خبره راته کړې وه هغه رښتیا شوه شیرو په ژوند درواغ درته ویلي دي زما خبرې د ډبرې لیکه ده پوه شوې پوهېږې خو تا ویل تا ناتاګل مې دوست دی قریب مې دی پوهېږې ودې د دوستۍ نتیجه ناتاګل د هېچا دوست کېدلی نه سي د هغه یوازې کار د پیسو سره دی وپوهېږې ومه تاګل پرېږده شیرو لوی شیطان را پهلوان دی نو بل ورځ لږ کار ته ناوخته ورغلم نن یې بابایانې را باندې کولې چې ته کار نه سې کولی او مې ورله شیطان کاپي راته ویل چې ټینګ څوک یې به دا خوله کې وه بېرته مې زړه راته ویل وایه تاګل دی بد کار دی څه کوې هیله ومو ای بده ټینګ څوک په دا خوله کې څه شته دې کتله رزق د الله د طرفه دی دا تاګل په کیسه کې به نه کېدلی وم که ته وایه زه دا اوس پسې ورځم یوازې شیرو ته پرېږده اوس یې پرېږده شیرو بیا یې بل ورسره ګورو خو اوس مې طبیعت په دې خراب دی چې ماښامه پلار ته څه وایم او یاره دا دې مولا غټه بنده راواچول پوهېږې دا مولا بده خبره ده خیر پروا نه لري یو کار به پیدا کړو یاره یو کار به وکړو چیش کار شیرو ته راکه دا لاس و همداسې کار به در پیدا کړم پوهېږې چې تاګل به همدا ګوته دغسې په غاښ درته ونیسي چې دا دغونه پیسې بیا د کومه پیدا کړې پوهېږې او دا خو بیا شیرو در سره دی پوهېږې څه وایه شیرو تا خو نن کاکو ته څه نه ویلي یا ولې نه پوهېږم کاکو چې نن کور ته رالی ډېر دردېدلی و او پلوشې ته یې ویل که بیا د زرغونې سره ولیدلې یا دې خبرې ورسره وکړې هلاکه دې پرېږدم ښه پوه شوم په څه شي باندې مځکې ته راغلی و هلته یې زما سره مکې خوا باده شوه
راته ویلی ول د عطاګل په کارو کار مه لره، کیدای شي پر هغه درد ورغلی. ښه درته ویل، دا خو څو پلا ما هم درته ویلي دي، ته چا په کارو څه کار لرې؟ ولې د ځان څخه خپلوان خوابدي کوې؟ خیر مشر دی چې دی څه درته وایي پروا نه کوي، تی بیا ورسره منه، څه بېګانه خو نه دی ستاسه، خپله کار یې دی. چې په داسې ماسې خبرو خوابدي کېږم، خدای دې داسې خوابدي کړي چې بل یې په رنګ نه وي. نو په دې کې زما او د پلوشې څه ګناه ده؟ شرونه او جنګونه تاسې سره وکړي، زور یې موږ ته راښیاست. نامه زوی اجازه ده؟ راځه راځه کاکو، خدای دې راوله. خدای دې راوله کاکو، څه دې وکړه په کار باندې؟ ولا ډېر مې ورته ویل دا موضوع زما خبرو هم هېڅ تاثیر پر ونه کوي. د سرټمبر پر خپله خبره باندې ټینګ ولاړ. کاکو د داسې خلکو په ژبه زه ډېر ښه پوهېږم، خو څه وکړم لاس مې بند دی. زموږ ستاسو په مابینځ کې خو دوستي ده، په دا خاطر زه څه نسم ورته ویلی. کنې د داسې خلکو په ژبه زه ډېر ښه پوهېږم. سبا ورځ زه هم داسې نه چې بیا ستا خوا بده نه وي. چې دی په دوستي نه پوهېږي د اما زوی چې څه کوې، هېڅ په کیسه کې مه کېږه. او بل زما ولې خوا په بدېږي؟ زما هېڅ خوا نه په بدېږي. دا بله دا خپله د ده سرټمبګي ده. کاکو زه سبا ورځې ته ګورم، دا د سیمې خلک به راپورې وخاندي چې دوی ګوره خپل په مابینځ کې دا دې سره اخته دي، او داسې خلک اوس هم شته. سلام علیکم. وعلیکم سلام. چې نوکان سره جنګ دی. ستړي مه خیر دی. خیر اوسه. کاکو څنګه شو د سردار سره د خبرې وکړې که یا؟ پهلوانه د کاکو د هم نه ده منلې، او هغه انجینر زنګ راولی و چې دا د مکتب کار ژر شروع کړي، داسې نه چې خارجیان بیا دا کار در بند کړي. ما تا ته په اوله ورځ وویل عطاګله چې دا سړی په ژبه نه پوهېږي، دا ډبول غواړي، خو تا زما سره نه منله. اوس به دا کار څنګه سي زوروره؟ نه پوهېږم پهلوانه چې د دې سړي سره اوس څه چم وکړو. ولا زما په فکر خو د اما زوی یوه لار شته. هغه څنګه؟ زه وایم چې دغه د سیمې خلک مو راټول کړي وای، هغو ته مو ویلي وای چې دا د مکتب کار تاسې بندوئ او که ودې سړي ته درېږئ. څنګه پهلوانه دا ښه کار نه دی؟ ښه خبره ده کاکو. هله کاکو ښه خبره دې وکړه، دغسې به وکړو. زلمیه زه ستا سره مینه لرم او ستا په خاطر دا هر څه وایم، خو زه د درسونو سره هم ډېره مینه لرم او په راتلونکي کې غواړم ډاکټره سم او دې سیمې ته خدمت وکړم. ګورې ورونو، داسې ډېر خلک شته چې هغو دغه ویلي دي چې عطاګل د دې سیمې د مکتب په پروژه کې پیسې خوري، خو زه دې پیسو ته ضرورت نه لرم. شکر دی خدای هر څه راکړي دي، غټې غټې پروژې مې په لاس کې دي، ډېرې پیسې مې په لاس کې دي، خو دا زما یو پیرزوینه ده پر دغه سیمه باندې. دا زما په زړه کې یو ډېر لوی ارمان و چې زه به په دغه سیمه کې ستاسو د اولادو دپاره یو ښه ښایسته
مکتب جوړوم. سبا ورځ ستاسو فایده ده چې ستاسو اولادونه په دا کې تعلیم وکړي، درسونه ووایي، ستاسو په ښه درځي. د اوسه ډاکټر جوړ شي، د بل څه انجینر جوړ شي، د خپل وطن خدمت به کوي. خو زه دې زار وخورم، زما اولادونه دې زار وخوري چې زه دې د خپل د سیمې څخه د مکتب پیسې زه خورم. ځینې خلک اوس هم شته هغه نه غواړي چې دا سیمه پرمختګ وکړي، په دا سیمه کې د مکتب جوړ شي. هغه په دا خوشحاله دی چې دا سیمه پراته شي، هغه څه بېسواده پاته شي. یعنې د هغه یوازې زما سره دښمني نه لري، هغه د دې سیمې سره دښمني لري، هغه د دې مکتب سره دښمني لري. هغه نه غواړي چې دغه سیمه پرمختګ وکړي، هغه د دا سیمې دښمن دی، هغه نه غواړي چې دا وطن جوړ شي. ګوره تا ګوره